د جنۍ د څلورو کسانو نه طلاق واخیسته او د پنځم خاوند سره دی نو سوال یې ورسره ویستو. ملګرو د جنۍ چې دا نو دا څلورو خاوندانو نه چې دی نو د طلاق اخیستی او د پنځم کوم خاوند چې و نو هغه سره یو کال ویستو. نو ټول خلک یې حیران کړه، د کلي خلک چې نو هغه هم ډېر زیات حیران شو چې دا څنګه چل وشو که نه چې دې جنۍ چې ده نو دې مخکې کومه څلور خاوندان دي نو هغه چې 2 میاشتې او 3 میاشتې پس طلاق اخیستو او چې کله د بل د پنځم سره واده وکړو نو ملګرو نو دې چې دی نو پوره یو کال ویستلو. نو د کلي یوه ښځه راله، دوی په محله کې یوه ښځه وه، هغه یې راله او د دې جنۍ نه تپوس وکړو چې دا تا څنګه چل دی چې تا کومه څلور خاوندان کړو نو هغه ته هغه نه طلاق واخیست او کومه پنځم خاوند چې دې وکړو نو هغه سره دې یو کال ویستلو. د جنۍ ورته ویل که نه ویل دا کومه اولنی خاوند چې و که نه نو ډېره بیا زما سره ډېره زیاته خوشي وه او زما سره ډېره زیاته خوشي حالاتو په مخه به جنګ جګړې وې نو د هغه د وجې نه ما د دې سره طلاق مې ترې واخیستو. دویم نمبر چې و نو هغه هم د دې نه بدتر و، د زناورو سلوک یې راسره کاوه نو ما هم د هغه نه طلاق واخیستو. او دریم نمبر هم داسې و چې زناورو سلوک به راسره کاوه، ډېر زیاتې به راسره کاوه نو د هغه نه مو هم طلاق واخیستو. او څلورم چې دی نو هغه هم د دیو نه زیاتو نو هغه هم د هغه نه مې طلاق واخیست. او د پنځم خاوند چې دی کله چې ما دا وکړو نو دې حالات هم داسې وو. او ملګرو د جنۍ وایي چې ما صبر برداشت وکړو، که ما صبر برداشت نه کولی نو ما به یو 10 خاوندان که زه وکړم که نه او چې زه صبر برداشت نه کوم که نه نو زه به دقسې طلاق اخلم، 10 به شي 20 به شي او داسې به پسې ځي خو بلکې زما چې دی نو ژوند به نه اوړي. ویل دا که زه صبر برداشت ما نه وی کړی نو دا یو کال هم نه اخیستو. نو موږ له ټول په دې ویډیو کې ډېر غټ عبرت دی که نه که تاسو چېرته هم ښځې زندګي تېروئ نو په کوم ځای کې زندګي تېروئ نو پکار ده چې صبر ناکام که صبر ناکام نه کوي که نه د جنۍ د عبرتناکه واقعه تاسو اورېدلې ده که نه چې څلور خاوندان یې وکړل د هغه نه طلاق واخیست او پنځم خاوند چې دی نو هغه سره یو کال ویستو. ملګرو دا ټول یو شان ویل ما پنځم خاوند چې ما کله وکړو ما سره یو کال ویستو ویل ما صرف د دې وجې نه ویستو چې ما صبر برداشت وکړو. نو موږ ټول له پکار ده چې په زندګۍ کې صبر برداشت کوو که نه زندګي بیا نه تېرېږي. که صبر برداشت تاسو نه کوئ که نه په کور کې یو ټایم نه تېرېږي بلکې که ښځې نه اکثر چې نو صبر برداشت نه کوي د هغه د وجې نه کورونه ورانې چې 2 ښځې کېږي که نه نو هغه بالکل شر او جګړې. ملګرو په دې ویډیو کې موږ له ډېر زیات عبرت وکړه او دا ویډیو د نورو پښتنو سره شیر کړئ او ضرور ښه غونډې کمنټ وکړئ.